د یو ټیلر ډک کی یو ټیلر د مال ډک کی پول بټه پول ځا پم دغه تورخم باندې ورزم یو جړق تیروم د پنجاب پورې مې کوم مونږ خزول به بم ز سړی نه چې درې ماشومان پکې شهیدان شوي او درې لا زخمیان دي. ما چې شاته وکتل موږ په دواړه پروت وکړو خو بیا هم یو پارچه راغله زما په خپله په دې پښه کې یو پارچه وخوړلې ده. مخابه ودرېږو دا اوسم زه دا اوسم تیار دغه لرم دغه شی کلینیک والا د خپړې ده په دغه کې نن د جګړې څلورمه ورځ ده چې د پاکستاني رژیم وحشت او ظلم لا هم دوام لري، البته په ملکي وګړو باندې. تېره شپه ټولې نړۍ ته معلومه شوه چې اسلامي امارت د پاکستاني رژیم سره ډېر په سخته وجنګېدو او یو ځل بیا یې ورته ماته ورکړه او ډېر زیات پوځیان یې ورته هلاک کړل. له هغې وروسته چې پاکستاني رژیم یو ځل بیا د فشار لاندې راغلی دی، یو ځل بیا خپله غصه په ملکي وګړو او په عامو خلکو بېګناه خلکو وباسي. تازه یې د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ په یوه سیمه کې یو ملکي کور ټارګټ کړی چې درې ماشومان پکې شهیدان شوي او درې لا زخمیان دي. هماغه سیمې ته راغلی یم دوستانو، تاسې د خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. هغه ماشومان، دغه دردونکې کیسه او دغه وحشت در سره ټول شریکوم. هیله دا ده دغه خپرونه نورو سره هم شریکه کړئ تر څو د پاکستاني رژیم دغه وحشت ټولې نړۍ ته معلوم شي چې د افغان لوري یا د اسلامي امارت د جنګېدو نه دي، د هغوی توان د لاسه ورکړي، بیا په ملکي وګړو خپله غصه وباسي. تر پایه راسره مل پاتې شئ. درنو لیدونکو، دغه کومه ړنده مرمۍ چې راغلې ده په همدغه دیوال لګېدلې ده، هغه ماشومان دلته د لوبو لپاره راوتلي وو. څه خبر وو چې دغه لوبې به مو د ژوند اخرۍ لوبې وي. دغه یو مشر مې تر څنګ ولاړ دی چې دی هم خپله پکې ټپي شوی دی او دغه ټوله صحنه یې له نږدې څخه لیدلې ده. نو دی به یې راته معلومات راکړي. لومړی کې خو ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله. نوم مې محمد یاسین دی او د دې کلي اوسېدونکی یم. زه په خپله لاندې دوکاندار یم، په دغه صحنه باندې رالم چې دا د کور ماشومان قربا ساز او مرمۍ
د پاکستان د خبیث رژیم د خوا نه په موږ باندې راورېدلې. نو په دغې وخت زه رالم چې دا زموږ د کور غړي او دغه کلي خلک خبر کړو چې خپل ځانونه دې چې د غاړو ته وکاږي. نو چې هغه زه څنګه رالم ما سره یو ملګری بولي په موټرسایکل باندې و، نو بس هغه ته ما ویل ته دلته ورځې که زه کور ته کېږم راځم. نو په دغه ټیم کې بس مرمۍ راغله. کور دې کوم ځای کې؟ کور مې بیخي د دغه سره نږدې دی، دغه دی. نو موټرسایکل والا دلته ولاړ، زه چې کور ته تر څو تللم بس مرمۍ راغله. همدې ساحه کې همدغې نږدې ساحې همدغې دې ساحه کې مو د دغه نه یو څو متره خوا 15 متره. نو بیا ما چې شاته وکتل موږ خو دواړه پروت وکړو، خو بیا هم یو پارچه راغله زما په خپله په دې پښه کې یو پارچه وخوړلې ده او دغه یو کس مغلته وغورځېدو، پښې دواړه لوېدلې وې. دا دوه کسان دلته په دغه باندې پراته وو، دغه ځای په کې دې ځای باندې پراته وو. نو ما دا فکر وکړو چې شاید یا دا وېرېدلي دي او ذوب شوي دي، پروت یې کړی دی او یا مړه دي. نو بیا موږ هم په خپل ځان باندې دوړ او ګردونه بس په خپله مخه باندې لا ورسره 3 شهیدان دي، 3 شهیدان دي ولیکل، 3 زخمیان 3 زخمیان دي. تېره شپه هم تاسې وویل چې تېره مرمۍ شپه هم راغلې بس دي. مرمۍ راورېدلې، د کلي ټول خلک ماشومان او زنانه ټول بس د غره غاړو ته بس کورونه پرېښوستل او روان وو. نو بره کور کې شاوخوا داسې بېګام تقریبا چې 4-5 کسه زخمیان شوي دي، زخمیان لري شهیدان پکې نشته. شهیدان یو پکې شهید هم دی، یو شهید شوی هم دی. تاسې وویل چې زما پښه لګېدلې، پښه دې راته ښودلی شي کوم ځای کې دې پارچه خوړلې؟ پارچه په دغه ځای کې کلینیک والا د کړې ده، په دغه ځای کې نږدې شي. زه خدای دې شفا درکړي. الله امین. کوم پیغام لري مهرباني؟ بس د حکومت خلکو نه دغه پیغام دی چې بس دغه کلو خلکو دپاره یو داسې زمینه یو داسې ځای وټاکي چې د خطر نه، ځکه دلته موږ د ولسوالۍ سره نږدې یو، ولسوالۍ سره د دولتي زګي نه دلته بیز لرو، لیوا لرو. داسې ځای ورته انتخاب شي یا داسې یو څه موانع ورته جوړې کړي چې د ولس د خطر څخه وژغورل شي. د جنګ په مهال هماغه ځای ته انتقال شي تاسو ته وایي. ډېره مننه وروره. مننه. کور مو ودان. درنو لیدونکو دغه و د دې ورور معلومات چې له موږ سره یې شریک کړل، دی پکې خپله هم ټپي شوی دی او په همدغه ځای کې موجود و چې کوم مهال دغه ړنده مرمۍ راځي دغه سیمې ته. نو تر پایه راسره مل پاتې شئ. هغه ماشومان چې په دغه پیښه کې شهیدان شوي مخکې مې هم یاده وکړله، د هغې جنازې به هم ترسره کیږي او ډېر زیات ولسونه راټول شوي دي. نو نور هم در سره د دغه پیښې معلومات شریکوم. درنو لیدونکو د شهید شوي ماشوم والد صاحب مې ترڅنګ ولاړ دی. ورته مې وویل که مناسبې ګڼې دغه وحشت نړۍ ته ښایو یو څو خبرې راسره وکړه. وایي چې دا زموږ د ټولو افغانانو په شریکه غم دی او نه تنها زما. راځه بسم الله چې دغه وحشت نړۍ ته وښایو.
ستړي مشي کونړ خیر TV. مننه عزتمن شي کامیاب اوسئ. لومړی کې به درته ووایم چې دا ظلم دی وحشت دی او پاکستاني رژیم یې ترسره کوي. خدای دې د زړه صبر درکړي. امین کې تاسو سره دا زموږ او ستاسو د ټولو شریک درد دی شریک غم دی. الله دې تاسو ته اجر درکړي او باقي دې الله په موږ باندې رحم وکړي او په دې باندې زموږ الله ته لاک لاک شکر دی. دا د الله مال و بس الله واغسته. دا پاکستان وحشي حکومت دا عیسايي حکومت دا امریکایي حکومت دا فرنګي حکومت پوه شوې همدغه مرمۍ دي همدغه مزایلې دي راولي دلته د یو د بل په سر باندې او د یو د بل په سر باندې دغه کوي دا کلي او باندې یو موږ داسې ونه لیدو چې یا پکې طالب لاړو یا پکې کم چارواکی لاړو یا پکې بل لاړو همدغه عوام دي هلته هم لګېږي دلته هم لګېږي بس دغه وحشانه او دغه ظالم حکومت دی دا پاکستاني رژیم کارونه دي دغه پیرنګیانو کارونه دي ظالمانو الله دې تباه و برباد کړي بس دغه حل دی نو د ظلم جواب د ظلم الله به بس الله پوه شه او هغې پوه شه او بس بل پوه شه نور موږ به څه شی ویو دی هېڅ هم نه شو ویلی موږ ټول له تاسو سره ولاړ یو خوشحاله شي زموږ او ستاسو ټول دا یو غم دی کو هغه لر دی او کو هغه بر دی او کو هغه ټول افغانستان د افغانانو هم دا یو غم دی بس زویم شهید شوی یو ټپي دی یو مې شهید شوی دی او یو ټپي دی دغه شهید شوی او ټپي څو کلن دي دا داسې ویو چې شهید شوی لس کلن دی او دا ټپي چې کوم دی دا داسې شپږو کالو به وي شهید شوی لس کلن شهید شوی لس کلن دی او دغه مو لورکۍ ده دا مې لورکۍ ده بس خدای دې زړه صبر درکړي دا د هیواد خبره ده د هیواد جګړه ده او په موږ ټولو راغلي نه پوښتنه په تا ده نو تاسو ته خدای دې زړه صبر درکړي خدای دې اجر درکړي بس الله پاک دې باقي رحم وکړي او باقي دې الله پاک دغه افغانانو سر ته خیر کړي او کو هغه دلته دی او کو هغه په هر ځای کې دي دومره ودرېدي نو بیا به هم د خپل دولت ترڅنګ په دغه جګړه کې وردېږو یاره خامخا به ودرېږو دا اوس زه دا اوس هم تیار دغه لرم نو وروره موږ ولاړې د دې تر شا موږ ولاړې چې هر رقم دغه یې موږ ولاړې او دغه ظلم او دغه دا نه موږ برداشت کولی شو نه بل برداشت کولی شي او هر وخت چې دیو دغه وکړي انشاءالله موږ د دیو تر څنګه ولاړې دا اوس دې ماله د یو ټیلر ډک کړي یو ټیلر دې ماله ډک کړي پول بټه پول زه په همدغه تورخم باندې ورځم او یو جړق تېروم د پنجابه پورې مې ونه خوځول بیا به هم زه سړی نه یم د پنجابه پورې خوځوم د پنجابه پورې دا درد ورکوم دا د پنجابي بچي ته دا درد ورکوم او دا درد چې کوم دی دا زموږ د ټولو درد دی دا زموږ د ټولو درد دی دا زموږ د ټولو افغانانو درد دی کو هغه هلته دي کو هغه دلته دي دا زموږ د ټولو درد دی او انشاءالله د دې تر شا به موږ ولاړې چې هر رقم دغه انشاءالله موږ به ورسره یو ډېره مننه درنو لیدونکو تاسې یې ګورئ یو زوی په روغتون بل ورته په کور کې شهید پروت دی د وطن جذبه لا هم ژوندی ده وایي چې د پنجاب نه به دغه غچ هرومرو اخلو
د جګړې له توان اولیدلی پاکستان خپل زور په دغه ډول بېوزله ملکي وګړو باسي. دغه درې کمکي ماشومان چې د لوبو پر مهال بوخت او له خپل ژوند خوند اخیستو خو څه خبر چې ژوند به یې په همدغه ځای پای ته رسیږي. درنو لیدونکو هیله مې هم دا ده چې دا خپرونه در سره ډیره زیاته مخکې بوځئ، شیر کړئ، تر څو ټوله نړۍ وګوري او د پاکستاني رژیم دا ډول وحشت څخه خبر شي. زما بیا خصوصا د کوزي پښتونخوا په پښتنو باندې د دې خپرونې له لارې غږ دی چې ستاسې هغه پښتانه چې د پاکستاني رژیم ملاتړ کوي هغه هم تا وژني او هم بر پښتون وژني. دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رارسوم. صحنه ډېره دردونکې ده او له ما خبرې غلطېږي، خو قضاوت یې تاسې ته پرېږدم. هر چیرې چې وئ خوشحال آباد اوسئ. د یو سوکال آباد افغانستان په هیله تر بلې هغې خدای په امان.